یاره ګروبه د دته چې شي کې تخنول دي شروع کړی دي چې طرف را باندې سکون د کې لګي تخنول کې سکون د کې را باندې ملک وکنه ګروبه ځه تا نه میجار کې به زه تخنې کوم او ګروبه د سکون د کې تخنول کې یاره چې خو لا اتله په ما خو ګرانې کنه و تا نه میجار کې خبره دې کنه سکون د کې در باندې لګوم چې لګ دې و تخنو ملک په خندا شي خبره دې کنه فرور کاور ودی کړی دي په ما ګرانې او دې چل د چې نه زره تیم تراشي چې ما تر اخر سره زیلوي دی وکړو یاره ډېر می ګران شوی را باندې تکړه سره کنه وسی چې خو لا ته تر دې وشه سکون د کې در باندې ول ګومه نه کنه ګوتې مراوړه ګوربه د ګوتې مراوړه به ته خړېږه مکنه مکه وکنه شکونده کې ملګه وکنه نازکه یې مکنه بیا به خوښ شه مکنه و ګوربه د تخنول مکه وکنه یا ګوربه د په خلاصه کنه دا ته زیزي ته ګوره کنه به تخنول کوه خبره دې ستکه شي غټ ورو دې څنګه چې کلاره کېږي تخنول مکه وي زیزي ته ګوره مشان ناسي ول تاسو تخنول کوي زی ته ګوره به تخنول کوي او کنه نبی خیره چې پرې تخنول کې ماشومان دي خو خبره دې سیده کنه چې ماشاءالله زه په تاسو ویاړم او په ډېر کم وخت کې د خپل وطن ډېر زیات افتخارات راوړل ماشاءالله ما زه په تاسو ویاړم زما بچو او خبره داسې ده کنه چې دې وطن دپاره به ډېر خدمت کوئ دا وطن ته چا په سوال کې نه دی راکړی نه دپاره دې وطن دپاره موږ ډېر ځوانان شهیدان ورکړي دي نو تاسو ټول نه ډېره زیاته مننه چې خپل وطن ته خدمت کوئ او دا په موږ باندې حق لري د جنګونو میدان کې هم هر چا نه میدان وړی دی او جنګ هم ګټلی دی خو اوس چې د سپورټ وخت دی په سپورټ میدانونو کې به د خپل حیا عزت او د خپل افتخارات او خپل اتلوري او د خپل زړورتیا دفاع به د سپورټ په میدانونو کې کوئ نو ماشاءالله الله پاک هم همدغسې لره اخر د افغان بچی یې وایي تر څو چې زما زوی یو افغان وي تر تل به دا افغانستان وي په سر سترګو احمدشاه بابا دا وطن تا موږ ته په میراث کې پرېښی او انشاءالله د دې وطن نه به موږ تر څو پورې موږ ژوندي یو د دې وطن نه به موږ حفاظت کوو او د دې خدمت به کوو او د دې پالل به کوو ولې چې وطن په هیڅ ته مور وي او موږ به د خپل وطن او د خپل د مور نه خامخا دفاع کوو انشاءالله تعالی افرین راشد خانه ستا غوندې ځوانان په دې وطن کې ماشاءالله ډېر زیات دي ولې تاسو زما بچی او زه د مشرانو نه هم دا خواهش کوم چې دغسې ځوانان راغونډ کړي او د وطن د خدمت دپاره یې ولګوي او انشاءالله تاسو به په هر ډګر کامیابئ ستاسو لارې رښتینه ده ستاسو زحمتونه رښتین دي او ستاسو نیت رښتینی دی انشاءالله همیشه به کامیاب یې په سر سترګو احمدشاه بابا داسې بلبلي ځوانان به موږ د وطن نه راغونډو او د وطن په خدمت به لګو که هغه کې خیر که د کرکټ میدان وي او که د فوټبال میدان وي او که د بوکسینګ میدان وي چې د افغانستان نوم پرې روښانه کېږي او که د تعلیم بخشي وي انشاءالله موږ ټولو نه خواهش کوو موږ خپل هڅه کوو چې دا ځوانان ولولي ځوانان راغونډ کړو او د وطن د خدمت دپاره استعمال کړو انشاءالله احمدشاه بابا موږ چې همیشه په میدان کې ښایسته لوبه کوو نو خلک بهرني راته وایي که هغه د هندوستان وي که هغه د ایران وي که هغه د بنګلادیش وي او که هغه د ارزي وي نو هغه راته وایي دا د ابدالي بچي دي نو احمدشاه بابا تا په داسې ځوانۍ کې داسې څه کارنامې کړي دي چې موږ همیشه ستا په نوم باندې یادېږو رحمان الله ګوربزه دا خبر او خیر که زه خپله وکړمه دومره به هم نه وي خو زما په باره کې بهرني خلکو کتابونه لیکلي او زه د خپلو بچو نه همیشه خواهش کوم چې زما هغه کتابونه وګورئ چې زما په ژوند کې څه کړي دي خو زه به درته دومره ووایم چې زما د ټولې او زما د ژوند اخر همیشه چې زما خوښه خبر وه هغه دا وه چې دنیا په هر ګوټ کې به مسلمان باندې ظلم کېدو نو ما به ورته ځان رسولو نو په دې باندې ډېر خوشحاله یم او نور د وطن دپاره ما ډېر خدمت کړي دي او زما ټوله ځواني په جنګونو کې تېره شوې د خپل وطن دپاره خو د اسلام لپاره ما همیشه د دنیا هر ګوټ ته منډوالې ده یاره ګوربزه که اوس دې مکتب ته تللی ولي خو د بابا نه به دې دا پوښتنه نه کوله مکتب ته ځه په مکتب کې سبقونه ووایه احمدشاه بابا کتابونه به ډېر داسې وې او زموږ د بابا او د ده تاریخ نه به خبر شوی وي خو مکتب ته نه یې تللی که نه یاره چې دې خو لا تله که رښتیا راباندې وایې رښتیا مکتب ته زه نه یم تللی ومه خو د مکتب شاته تېرېدمه او واپس به راغلمه کور ته او کور کې مې چې مکتب ته تللی ومه او اخر زما پلار هم چې دی معلم صاحب دی الحمدلله ذخیره زما ګرانو بچیانو تاسو خپله مېړانه د کرکټ په میدان کې او د کرکټ په ډګر کې ښودلې ده ټولې دنیا ته او خپل افغانانو ته خو زه د بچو نه دا خواهش کوم چې مکتب ته خامخا لاړ شئ او د مکتب سره سره د وطن سره سره چې دی څنګه چې د اسلام مهم دی داسې موږ ته خپله خاوره هم مهمه ده نو خپل خاور نه همیشه حفاظت وکړئ ځکه چې د خاوره وي نو همیشه به خلک وایي مسلمان خو خیر پورې مسلمان دی خو که چېرته ته خپله خاوره ولرې نو د دنیا هرې ګوټ ته چې ځې وایي دا د پلانکي ځای مسلمان دی نو خپله خاوره هم مهمه ده اسلام هم مهم دی او خپله خاوره هم مهمه ده نو همیشه د خپل اسلام او د خپلې خاور نه ښه په نره دفاع کوئ بالکل احمدشاه بابا موږ باندې په اخر 50 کالو کې ډېرې سختې او بختې تېرې شولې ډېر جنګونه هم وکړه خو الحمدلله وطن د جنګ نه سر راوتی دی او د خپلو مشرانو موږ هم خواهش کوو چې نور هم مه کړوئ او نور هم جنګ طرف ته مه بوځئ او مخکې هم بوځئ د دنیا سره هم سیال کوئ دا زموږ د مشرانو هم خواهش دی او زموږ هڅه هم دا ده چې د دنیا سره سیال شو نو احمدشاه بابا الله پاک دې هغه دنیا ښایسته کړه تا موږ ته دا وطن میراث کې راپرېښی دی او موږ ته دې هم الله پاک د نیکې او ښایسته لاره وښیي چې خپل وطن ته خدمت وکړو امین زما ګرانو بچو امین همیشه خوشحاله او سوکاله اوسئ انشاءالله د خپل وطن او اسلام نه همیشه دفاع کوئ